السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو ډېر د خوشحالۍ خبر درکړم چې یو بل افغان لوبغاړی پاکستان ته ځي، اول ته په پاکستان سوپر لیګ کې لوبې ترسره کوي. که تاسو هم ورباندې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ. زه به تاسو ته وایم لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ پاکستان سوپر لیګ کې اوسه پورې د افغانستان یعنی رشید خان، محمد نبی، مجیب زادران، نور احمد او قیس احمد دغه 15 افغان لوبغاړي اخیستل سوي دي چې مختلف ټیمونو له خوا نه به دوی لوبې ترسره کوي. دغه نه علاوه یو بل افغان لوبغاړی چې نوم یې د وقار سلام خیل، که تاسو کتلی افغانستان پریمیر لیګ کې ډېر ښه بالنګ ترسره کړی و. هغې نه وروسته بیا دی په ټیسټ سکواډ کې هم د افغانستان لپاره اچولی، خو په ټیسټ سکواډ کې بیا دومره ښه ونه ځلېده او نور 60 اوریزه سکواډ 50 اوریزه سکواډ کې ده ته موقع نه ده ورکړې. خو د افغانستان پریمیر لیګ کې ډېر زبردسته بالنګ ترسره کړی و. د هغه په وجه باندې پېښور زلمی چې کوم ده دغوی وقار سلام خیل خپل ټیم کې اخیستلی ده. د هغه ټیم د کوم کې چې مجیب زادران هم اخیستل سوی ده. دوی وایي چې یعنې ډیوډ میلر چې کوم ده د ساوت افریقا ډېر ښه بیټسمین ده، دغه چې کوم ده اولینی 15 لوبو کې به د پېښور زلمی لپاره دغه نه لوبېږي، ځکه هغه خپل د اخر کې کرکټ کوي. 15 لوبې چې کله ختمې شي بیا به راځي پېښور زلمي سره به یوځای کېږي. دوی وایي موږ وقار سلام خیل د ډیوډ میلر په ځای باندې اخیستلی ده، خو زه به تاسو ته وایم چې مجیب زادران هم دغه بله میاشت مارچ میاشت چې کوم د 10 تاریخ باندې به وایي مجیب زادران هم پېښور زلمی ټیم پرېږدي، اول ته به دوبۍ ته ځي کوم چې زیمبابوې سره 3 شل ورځې لوبې ترسره کېدونکې دي. د هغه لپاره به دوی وایي چې د مجیب زادران تک سره موږ سره به لاندې یو بل ښه بالر هم یعنې وقار سلام خیل به موږ ته د مجیب زادران په تک کې هم یعنې کار راسي، او همدغسې دغه ډیوډ میلر په ځای باندې هم یعنې موږ وقار سلام خیل اخیستلی ده. نو ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د افغانستان دغه وقار سلام خیل هم پاکستان سوپر لیګ کې اخیستل سوی ده چې پېښور زلمی ټیم کې به که خیرې لوبې ترسره کړي. همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.